د لیوانو په اړه حیرانونکي حقیقتونه. لیوان د نړۍ د ځنګلونو یو له پیاوړو او په زړه پورې وحشي حیواناتو څخه دي. دوی د خپل قوي فطرت، ګډ ژوند کولو ځانګړتیاوو او د ښکار کولو حیرانونکي تاکتیکونو لپاره شهرت لري. په دې ویډیو کې د لیوانو په اړه ځینې معلومات تاسو ته وړاندې کوو چې د حیرانتیا وړ دي. لیوان په ټولنیزو ډلو کې ژوند کوي چې عموماً د 6 څخه تر 10 غړي لري، خو ځینې وختونه دا شمېر تر 20 هم رسیږي. د هرې ډلې مشري نارینه او ښځینه لیوان کوي، یعنی دوی هم الفا لري. الفا د خپل ټولې ډلې لپاره مسؤل دی او د الفا پریکړې د ټولې ډلې لپاره ډېرې ګټورې وي. تاسو شاید الفا ونه پیژنئ. الفا په لیوانو کې هم شته، په زمریانو، پړانګانو کې هم شته او په حیانا کې هم شته. الفا د خپلې ډلې مشر ته ویل کیږي چې په دې اړه په همدې ویډیو کې په وروستیو کې د الفا په اړه معلومات درکوو. هغه هم ډېر جالب معلومات دي. ویډیو تر پایه درسره وګورئ. لیوان د یو بل سره د اشارو، غږونو او حتی بویونو له لارې خبرې کوي. د دوی غپا کولی شي په زرګونو کیلومتره واټن کې واورېدل شي، چې له دې لارې خپلې سیمې د نورو لیوانو له ډلو څخه خوندي ساتي یا خپل ملګري خبروي. لیوان په خپل ښکار کې د همکارۍ او پلان جوړونې لپاره مشهور دي. دوی په ټیمونو کې کار کوي ترڅو خپل ښکار محاصره کړي، ستړی کړي او په آخر کې ونیسي. د دوی هوښیاري او همکاري هغه څه دي چې هغوی ته د ځنګلونو په څارویو کې ځانګړی ځای ورکوي. لیوان په سختو شرایطو کې او یا هم په ژمي کې د ژوند کولو ځانګړې وړتیا لري. لیوان یو له وفادارو حیواناتو څخه ګڼل کیږي. دوی د خپلې ډلې د غړو سره ژوند کوي، ښکار کوي او خپل ملګري په ګډه روزي. که د ډلې کوم غړی ټپي شي، نور لیوان هڅه کوي هغه ته خواړه ورسوي او ملاتړ یې وکړي. په ډیرو کلتورونو کې لیوان د ځواک، ویرې او ازادۍ سمبول ګڼل کیږي. که څه هم لیوان په طبیعت کې وحشي دي، خو پر انسانانو د برید کولو موارد یې ډیر کم دي. لیوان عموماً له انسانانو څخه لرې پاتې کیږي او یوازې هغه وخت برید کوي چې ګواښ محسوس کړي یا د خپلو کوچنیانو یا ډلې دفاع کوي. لیوان د ډیرو مختلفو غږونو سره یو د بل سره اړیکه نیسي. تاسو به دا غږ هم ډیر اوریدلی وي. د دې غږونو په مرسته دوی د خوښۍ، ویرې، غوسې او حتی د ښکار کولو لپاره سیګنالونه ورکوي. لیوان یو ځانګړی د بوی حس لري چې له دوی سره په ښکار کولو او د خپلې ځالې ساتلو کې مرسته کوي. د دوی د بوی حس دومره قوي دی چې کولی شي د نورو لیوانو او حتی د خپل ښکار بوی لکه د ټپي شوي څاروي بوی په ډیره فاصله کې هم کشف کړي. دا ځانګړتیا د هغوی د بقا لپاره اړینه ده. د لیوانو د هوښیارۍ کچه د نورو وحشي حیواناتو په پرتله ډیره لوړه ده. د دوی مغز د بدن د تناسب له مخې د حیواناتو ترمنځ د هوښیارۍ د پیاوړتیا ښودنه کوي. له دې امله دوی په خپل ټولنیز جوړښت کې ښه پرمختګ کړی او کولی شي د یوې پروژې یا ښکار لپاره د پیچلو ستراتیژیو پلان جوړ کړي. لیوان د خپلو کوچنیانو سره ډیره پاملرنه کوي. ښځینه لیوان چې د ځنګلونو ځینې سړې سیمو کې ژوند کوي، خپلو کوچنیانو ته خورا زیاته پاملرنه کوي او د ډلې ټول غړي د هغوی د پالنې په برخه کې یو ځای کار کوي. لیوان خپلو کوچنیانو ته یوازې د ښکار کولو مهارتونه نه ورزده کوي، بلکې هغوی ته د ژوند کولو او د نورو ډلو سره د همغږۍ په اړه هم روزنه ورکوي. کله چې یو کوچنی لیوه لوی شي، د ډلې ټول غړي هغه ته ښودنه کوي چې څنګه د ښکار لپاره همکاري وکړي، څنګه د نورو سره اړیکه ونیسي او څنګه خپل ځان وساتي. د لیوانو د بوی حس هغه ځانګړتیا ده چې د دوی د ښکار کولو مهارتونه پیاوړي کوي. دوی کولی شي د یوې ټپي شوي څاروي بوی د 14 کیلومتره فاصله کې هم حس کړي. دا د بوی حس حتی د نورو لیوانو د بوی پیژندلو لپاره هم کار کوي ترڅو خپل قلمرو په ښه توګه وساتي. د الفا یا مشر لیوان د ډلو د حرکتونو طریقه د نورو لیوانو لپاره مهمه ده.
که دوی په نرمۍ سره سر ټیټ کړي دا د نورو د فرمان منلو نښه ده. دا د مخالفت او غرور څرګندونه ده. اوس به تاسو ته د الفا په اړه هم معلومات درکړم چې الفا څه شی دی. الفا هغه لیوان دي چې د ډلې مشري کوي او د هغې ټولو غړو د همغږۍ، کار کولو او ژوند کولو طریقه رهبري کوي. دلته د الفا په اړه ځینې حیرانونکي معلومات درسره شریکوم. که څه هم الفا په ډیرو حیواناتو کې د ځواک، جګړې او فزیکي وړتیا له مخې مشري کوي، په لیوانو کې دا خبره یوازې په فزیکي ځواک پورې محدوده نه ده. الفا د لیوانو د ټولنیز جوړښت، تعاملات او همکارۍ پر اساس ټاکل کیږي. دا لیوان باید توان ولري چې د ډلې د غړو ترمنځ توازن وساتي، ځکه چې هغه باید هم د خپلو همکارانو احترام ترلاسه کړي او هم د ډلې د بقا او ساتنې لپاره تصمیمونه ونیسي. الفا نه یوازې د ښکار کولو لپاره پلانونه جوړوي، بلکې د ډلې دفاع هم د هغه د مسؤلیتونو برخه ده. کله چې ډلې ته خطر وښودل شي، لکه چې د نورو ښکارچیانو یا حیواناتو له لوري تهدید پیښ شي، الفا باید لومړی دفاع وکړي. الفا په دې کې مهمه ونډه لري چې د ډلې ښکار څنګه او کله ترسره شي. د هغه ستراتیژۍ چې په غالب ډول د ټولو غړو نظرونه او وړاندیزونه په پام کې نیسي، د ښکار په بریالیتوب کې مهم رول لري. د الفا د ستراتیژۍ پلي کول د ډلې د غړو همکارۍ ته اړتیا لري، ځکه چې ټول غړي باید د هغه لارښوونې ومني. د الفا موقف اکثرا په دواړو ځواک او حکمت باندې ولاړ وي. هغه باید د ډلې ټول غړي قانع کړي چې د هغه مشري د ټولې ډلې د ساتنې لپاره مهمه ده. که چیرې الفا د نورو غړو اعتماد له لاسه ورکړي، هغه کولی شي د خپل مقام څخه ښکته شي او الفا مقام ممکن د یو بل غړي لخوا واخیستل شي. الفا نه یوازې د ډلې مشر دی، بلکې د کوچنیانو د روزنې په برخه کې هم مهم رول لري. هغه د کوچنیانو په ښکار کولو، ټولنیز ژوند کولو او د ډلې د نورو غړو سره تعاملاتو کې مرسته کوي. د الفا د مشرتابه لاندې کوچنیان د ټولنیز جوړښت او همکارۍ مهارتونه زده کوي. لیوان د ځواکمنو عضلاتو لرونکي دي چې د هغوی د ښکار کولو او د خپل ځان د ساتنې لپاره مهم دی. د هغوی غاړه، پښې او ملا کې د عضلاتو جوړښت د دوی د طاقت سره مرسته کوي. د هغوی اوږدې پښې او قوي غاړه له دوی سره په ښکار کولو کې خورا مرسته کوي. د لیوانو د خولې او غاړې ځواک هم د هغوی د قوت یو مهم عنصر دی. د دوی غاړه او د خولې عضلات د هغوی د ښکار کولو لپاره ځانګړې وړتیاوې رامنځته کوي. د دوی غټ غاښونه او ټینګه خوله کولی شي له دوی سره په ښکارونو کې او یا هم د دوی د مخالفینو په دفاع کې مرسته وکړي. دا و د نن ورځې په زړه پورې معلومات. که غواړئ همداسې نور ګټور، په زړه پورې او حیرانونکي معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ یوټیوب چینل رازونه در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.